ایمان چې دی دا قول دی، فعل دی او تصدیق دی. دا د عام اهل سنت والجماعت مذهب دی، د یو تن نه دی. دا کتاب مې دې په راکته کې چې پته ولګي چې دا د عام اهل سنت والجماعت مذهب دی. دا د یو کس او د یو سلفو کې د یو عالم عقیده نه ده. په سلفو کې مشر عالم سفیان ثوری رحمه الله وی د خپل رسالې په سر کې دا رسالت نقل کړي دا شعیب ابن حرب او د سفیان ثوری خپل عقیده ده. د رسالې په سر کې وی الایمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ولا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل الا بالنيه. نګور وی الایمان قول وعمل، عمل به دوه قسمه دي، عمل د اندامون او عمل د زړه، نو تصدیق پکې داخل شو. دا عقیده د سفیان ثوری رحمه الله. امدا عقیده ده د عبد الله ابن مبارک په سلف علماو کې. دا هغه خلک دي ګورې چې تقریبا د مشران او ائمه مشران دي. دا وی والایمان قول وعمل ونيه، اي قول وعمل ونيه مع اصابه السنه، والايمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. دا عبد الله بن مبارک سے عقیده ده. عقیده د سفیان ابن عیینه متوفى یوسلتنوی. هغه وی والایمان قول وعمل، ایمان قول او عمل دواړه دي. عقیده د امام شافعی رحمه الله. امام شافعی رحمه الله وی والایمان قول وعمل يزيد وينقص، زیتیګم او کمیګم. امدارنګه امام حمیدی داغه د عقیده ده 219 کې وفات شوی. داغه کتاب د رساله د اصول السنه په نوم باندې وی وان الايمان قول وعمل يزيد وينقص لا ينفع قول الا بعمل ولا عمل وقول الا بنيه. دا د امام حمیدی عقیده ده. د امام بشر الحافظ ولوی مشهور سره دی، داغه هم د عقیده ده چې ایمان چې د قول او عمل دواړه دي. والایمان قول وعمل يزيد وينقص. امدارنګه عقیده د علی ابن المديني رحمه الله متوفى 240. دا د ار یو عالم خپل رسالې دي. ها دې کې د سلفو 50 رسالې دي. هغه چې سلفونه د خپل خلینو شاګردانو لیکلي د دې علماونو 50 رسالې بکې دي. ها که څو غواړي چې سلفو د عقاید او ځان خبر کړي د مطالعه کی. دا علي بن مديني سی ابوي والايمان قول وعمل على سنه واصابه ونيه والايمان يزيد وينقص. امدارنګه دا عقیده ده د امام ابي ثور مشهور سړی د ابراهيم بن خالد کلبي. هغه وایي چې تقریبا د رساله په سر کې عن ابي الحسن ادريس بن عبد الكريم قال ارسل رجل من اهل خراسان الى ابي ثور بكتاب يسأل عن الايمان ما هو ويزيد وينقص وقول او قول وعمل او قول وتصديق وعمل فاجاب. دی ول د رساله په جواب کې رسول لیکل انه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل بالجوارح. دا المتوفى سنه 243 کې وفات شوی. مشهور عالم قتيبه بن سعيد دا غدا مذهب دی په سلفو کې والایمان قول وعمل. ایمان چې دی قول دی عمل دی. د احمد ابن حنبل دا مذهب دی. ښا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا مسلک ته چې الایمان قول وعمل، ایمان قول او عمل دی. والایمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. دا غد رساله عبارت دی. امام احمد ابن حنبل نه تقریبا د رساله په 2-3 سندونو او بلکې په 4 سندونو باندې نقل ده. 4 شاګردانو یا 5 باندې. د امام بخاری عقیده کتاب کې ذکر ده او د رساله کې په ډیرو علماء اواله ورکړي ده. اول خودي اهل بدع حساب کړي دي. وهي فمن اسمائهم المرجئه وهم الذين يزعمون ان الايمان قول بلا عمل وان الايمان قول. دا د مرجئه او مذهب دي. او به د قدريه او به د نصيريه او به د جهميه او به د زيديه او سبيه او منصوريه. د اهل سنت والجماعت پاره کې وی امام بخاري ډیره ناشنا خبره کړي. ښا وی لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم. د زورو نزيات علماء سره مخامخ شوم. لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم اهل الحجاز ومكه والمدينه والكوفه والبصره وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. په تفصیل کې وایي
په مکی کې مثلا ابراهیم مکی بن ابراهیم دی، یحیی بن یحیی دی، علی بن دی نمونه ذکر کړی دي. تقریبا اخیره کې د دې ټول سره چې ما مخامخ شم زو سره مخامخ شم اخر کې د نمونه اخلي مثلا د مکی والا بیل، شام والا بیل، مصر والا بیل، امدارنګ مدینی والا بیل، بصری والا، کوفی والا، بغداد والا، جزیری والا، واسط والا، مروی والا. اخر کې وای فما رايت واحدا منهم، ما په دې علماء کې یو عالم مونلید يختلف في هذه الاشياء چې هغه په دې خبره کې اختلاف کړی چې ان الدين قول وعمل، چې دین یعنی ایمان دا قول او عمل دی. په دې کې هیڅ اختلاف نه دی کړی. نو ګور هغه وای زه د زرو علماء سره مخامخ شوم او دا ټول هم د عقیده و. امدارنګ د محمد بن یحیی زهلی دا غم هم د عقیده رقم چې د امام بخاری استاد دی، د رساله په اول سر کې د سویلی ښا السنه عندنا الايمان قول وعمل يزيد وينقص وهو قول الميثاق عليه عهد اهل العلم. دا د امام بخاری رحمه الله، د امام مسلم رحمه الله استاد دی. د دوه مشهور امامانو ابو حاتم او د ابو زرعه دا غي دواړو قول داري. هغه وی ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الايمان قول وعمل يزيد وينقص. د دې ټول تقریبا که تاسو دا رساله وګورئ نو د عام سلف علماء دا قول دی چې ایمان قول دی په خوله، عمل دی په اندامونو، او تصدیق دی په زړه باندې. نو امام بخاری رحمه الله په دې کتاب کې دوه خبرې ذکر کوي. دوه، یو به د ایمان ترکیب ذکر کوي، دویم به د ایمان زیاتواله کمواله ذکر کوي. احناف علماء چې ویل چې ایمان یوازې تصدیق دی او اقرار شرط عمل چې د مکملاتو کې دی، دا سره په دې باب کې دلایل. اول دلیل دا دی چې الله تعالی فرمایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تر اوسه پورې ایمان ستاسو پورونه کې داخل شوی نه دی. نو ګوره د ایمان نسبت کړي د زړه ته، او زړه کې چې کوم شی هغه ته ویل کېږي تصدیق. نه معلومیږي دا چې ایمان تصدیق دی، تصدیق. لیکن دنه جواب دا دی ګوره چې د آیات کې الله سبحانه و تعالی د منافقانو حال ذکر کوي. منافقانو د دوه خبرو دعوا کوله چې موږ عمل هم کوو تصدیق هم کوو. الله دا غي په تصدیق باندې رد کوي، تاسو تصدیق نه عمل بکوي خو تصدیق درکې نشته. دیو جره په آیات کې شاته رسول الله دې سوې ښا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. ایمان والا دي ته وي اقرارم کوي، لم يرتابوا شکم نه کوي، تصدیقم کوي، وجاهدوا عملم کوي. نګوره دی آیات معلومیږي خپل هم دی آیات نه چې ایمان اقرار تصدیق او عمل دی. دوسره په دې باب کې دویم دلیل دا دی چې الله سبحانه و تعالی قران کې زې په زې باندې عمل عطف کړي په ایمان باندې، او عطف تقاضا کوي د مغایرت. نو دینه معلومیږي چې عمل د ایمان نه مغایر دی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دینه معلومیږي. لکه دینه جواب دا دی ګوره چې عطف ارزي کې د مغایرت د پاره نه وي. عطف کله کله د تفسیر د پاره مرضی، تفسیر د پاره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. دلته عطف ګوره تفسیر د پاره دی. کله عطف د بیان د پاره راځي، کله عطف د کلی په جز باندې، کله د جزئی په کل باندې، کله عطف د عام په خاص باندې، کله کله عطف د احد المتباینین په آخر باندې. جاءني زید و عمرو. دې ځکه عطف د جز په کل باندې، ایمان کل دی، عمل جز دی. هر کله چې د عمل اهتمام ته الله اشاره کوله نو د مستقل ذکر کړ. دا عطف د جز دی په کل باندې، او عطف د خاص دی په عام باندې. من کان عدوا لله وملائکته وجبريل ومیکال. ملائکه کې جبريل او میکال داخل دي، لیکن به په ور عطف کړي نو د عطف کې اهتمام ته اشاره ای. دریم دلیل د دی علماء سره دا دی ک چرته عمل په ایمان کې داخل شي، ک چرته عمل په ایمان کې داخل شي نو بیا به په وخت د عدم د عمل کې یو سړی کافر شي. او دا خو تاسو موایي چې کچا عمل ونکړ نو تارک د عمل کافر نه دی. دا خو تاسو عقیده ده. نو دې راغره معلومیږي چې عمل په ایمان کې داخل نه دی. جواب دا دی چې عمل
ترک د عمل دو قسمه دی. یو ترک د عمل دی کلن، یو ترک د عمل دی بعضن. ترک د ټول عمل کفر دی، او ترک د بعض عمل ځکه کفر نه دی چې هغه بعض خوشته کنه عمل ختم نه دی، عمل موجود دی. کله یو نشته خو بل شته، کاغه نشته بل شته، نو عمل شته. او موږ تاسو ویل چې د اهل سنت والجماعت د معتزله او د خوارجو دا غوی په نسبت باندې ایمان مرکب دی د دې درې شیانو نه. لیکن فرق دا دی، خوارج وایي چې مرتکب د کبیره دا کافر دی، د اسلام نه خارج دی، او معتزله وایي چې مؤمن نه دی خو کافر هم نه دی. یو بل مرتبه ثابتې د ایمان او د کفر منځ کې. او د سره په دې باب کې دلیل هغه روایت ته لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن، زناکار په وخت د زنا کې مؤمن نه. نو خوارج وایي چې مؤمن نه معنی کافر دی، معتزله وایي کافر نه دی خو لیکن ایمان منځ کې دی. عام اهل سنت والجماعت د دې باره کوي چې مراد ته کمال دی ایمان دی، کمال دی ایمان. ځکه ډېر غټ غټ ګناهونه شته دي چې الله د هغې مرتکب ته مؤمن ویلی دی. مثلا مؤمن یو کس را پاسېږي او قتل کوي، نو ګوره قاتل د ګناه کبیرې مرتکب دی، الله ولا رور ویلی دی، مؤمن ورته ویلی. د مؤمن سره قتال کول ګوره الله څه وایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. نو ګوره قتال د مؤمنانو سره دا ګناه کبیره ده، الله ولا مؤمنان ویلی دي. نو معلومیږي دا چې دلته په دې حدیث کې چې کومه نفي راغلی د ایمان د هغه ایمان کامله ده، دا سړی کامل مؤمن نه دی اگر که نفس مؤمن دی. او په دې خبره باندې دلیل چې ایمان زیاتیږي، ایمان مرکب دی، په دې باندې به امام بخاری رحمه الله په بخاری کې ډیر دلیل راوړي. تر دې بعض علما وایي د امام بخاری په دې کتاب کې په دې ځکه 200 دلیل دی په دې خبره، خاط 200 په دې مسله باندې. دریم اختلاف په دې مسله کې دی چې ایمان زیاتیږي او کنه. کوم علما چې د ایمان د بساطت قائل دي چې ایمان بسیط دی، هغه وایي ایمان نه زیاتیږي نه کمیږي. دغه وجه دا ده، مثلا 2 کسان دي، که په 2 کسانو کې د یو ایمان زیات شي خو تصدیق پیدا شي، نو دا بل په شک کې پاتې شو او شک کفر دی، نو معلومیږي د ایمان کې زیاتوالی نه راځي. دویمه دا ده چې که چېرته ایمان کې زیاتوالی راشي نو هغه صحابه کرام چې هغوی ایمان وروسته راوړی د هغوی ایمان به زیات شي د هغه صحابه کرامو نه چې کوم مخکې راوړی. ځکه وروسته صحابه کرام چې راغلي نو هغې زمانه کې مومن بهي زیات بیان شوي په نسبت د هغه صحابه کرامو چې هغوی اول کې ایمان راوړی. لیکن دې نه جواب دا دی ګوره چې یو زیاتوالی دی د مومن بهي، یو د ایمان دی. موږ د ایمان باره کې خبره کوو نه د مومن بهي باره کې. دریم دلیل دا وایي چې ګوره ایمان زیاتیږي او کمیږي ځکه نه چې تصدیق یو بسیط شی دی او تصدیق کې زیاتوالی کموالی نه راځي. د دې خبرې به 2 جوابونه وي. اول دا خبره موږ تاسو ثابته کړه د ټولو سلفو نه چې ایمان یوازې تصدیق نه دی، ایمان 3 شیان دي. دا خو جواب منعی دی، تسلیمي جواب. کوم منم دا خبره چې ایمان تصدیق شي نه به هم زیاتیږي او کمیږي، ولی تصدیق یو کیفیت دی او کیفیتونو کې زیاتوالی کموالی راځي که نه راځي پکې. ته بینیولی او دا بل هم ته بینیولی، خلک ورکه دې باندې ډېره تبه ده په دې بل لږه تبه ده، دا کیفیت دی که نه دی؟ تا باندې کله کله غم په دې بل هم غم دی، نو ستا غم ډېر زیات دي. لکه څنګه چې زما غم دماغ خراب کړ، ولې زما دومره مشکلات دي او د دې بل خو لږ غم دی. همدارنګه 2 کاسو کې الوا ده، یوه الوا ډېره خوږه ده او بله لږه، کیفیت دی که نه دی؟ د یوې الوا کې بوره ډېره کړې ده نو خوږوالی ډېر زیات شوی دی، د بل کې لږه کمه ده خوږوالی کم دی. 2 لوښو کې کباب دی، یو کې ډېر مرچکی دی تریخ دی، بل کې لږ مرچکی. دا کیفیتونه دي که نه دي؟ کیفیتونه کې زیاتوالی کموالی راځي. دردونه انسان باندې ډېر دردي، بل باندې لږ دردي. دا موږ تاسو دا فرق محسوسوو خپله، په دې باندې پوهېږو ګورئ وجدانن چې په کیفیتونو کې زیاتوالی کموالی راځي. نو کوم علما چې د بساطت قایل و هغه ویل ایمان نه زیاتیږي نه کمیږي، کوم چې د ترکیب قایل دی نو هغه و ایمان زیاتیږي هم زیاتوال دپاره به دا دلیل راوړي. امام بخاري سر نه به همدې باندې شروع کوي او کمیږي هم. ځینې خلک د اعتراض کوي چې تاسو د کمبود ټکی د کوم ځای نه معلوموئ چې کمیږي هم؟ یو جواب دا دی چې کمبود معلومیږي د آیات نه، واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم. چا کې چې ګندګي ډېرېږي د هغې ایمان کمیږي په خپله. دویم
ایمان دا زیاتواله او کمواله دا متباینین دي چې یو موجودیږي نو بل ختميږي چې یو ختميږي بل موجودیږي کله زیاتواله راشي نو کمبود بزي کمبود راشي زیاتواله دا به ختميږي دا وجه ده که چرته په یو شي کې چې زیاتواله راځي که په دې کې کمواله نه نو زائد نشو کم نشو وګورئ مالا دا یو شی دی په دې باندې ما یو بل ورزیات کا چې کله زه زائد په دې مزید علیه باندې ورزیات کما کدا مزید علیه مخکې د زیاتوالي نه ام د دې سره برابرې کم چې دا پد د زیاتوال نه دی دا خو به زیات نشو زیات دی دوی چې مزید علیه با پس ته زائد نه دا به زیاتی د اغه نه چې دا قبل زیادت دی خیر هم دې ویلې کې زیات کده سنشي نه به زیات نشوخه